د جهنم دا ګرمایش ځان تر آیات کې په دنیا کې به موږ باندې ګرمي راشي او موږ دا اوف اوف کوو او دا چې د څومره سخته ګرمي د زمورونو د جهنم ګرمي ځان تر آیات کوي دا څه ګرمي ده نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي وای کچیرته یو سکروټه د جهنم د اور نه دنیا ته راولېږي ویل احرقت الارض دا ټول ازمکه به وسوځي یو د جهنم سکروټه دنیا ته راولېږي دا ټول دنیا سوځي زمورونو بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي وای دا تاسو ور چې نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم وای دا د دنیا ور چې د جهنم د اور او یې مې ده د جهنم ور اوی درجه دی اوی اسکی دی یو درجه ته الله رب العالمین دی دنیا ته را لګلې ده او نه شپېته اسی درجه دا د جهنم ور چې دا په جهنم کې الله رب العالمین ساتلې ده به په قیامت ورځ الله رب العالمین به سره دام ملګری کی او هغه نه شپېته درجه ور به او انسان له په عذاب ور کوي ګناګار انسان له په سزا ور کوي زمورونو د دنیا دا ور شه ده د جهنم د ور هغه اوی مې ایساده دا څومره ګرم دي تاسو دل الله شي ورلله به د جهنم ور هغه به څومره ګرم زمورونو نبی صلی الله علیه وسلم موږ د جهنم د ور دایره موږ تاسو دراکله د چې ګوره د جهنم د ور نه ځان بچ کړئ په دنیا کې دی لګي ګرمۍ ته ځان نشي ټینګولې ګرمي راشي بس تاسو ځان ته پکې لګولي کولر پکې لګولي شيګانم لګولي او په دې باندې تاسو نه یخېږئ د جهنم ور به سره خمیشه موږ تاسو پکې سوز د دنیا د ګرمۍ لپاره موږ قسم اسباب ځان ته برابرو خو لیکن د جهنم ګرمي څنګه یره ده او اغه لمن د تیارې ونه کوي یو درکته منځ مولا ونه کو چې د جهنم ګرمي په موږ باندې را روانه ده هغه سره موږ سکو الله قرآن کې وایي فانذرتكم نارا تلظى الله ویل د څګور نه د لیر در کوم چې هغه ور لمبي وي او الله ویل لا تبقي ولا تذر د جهنم دا ور چې د څه ور دی چې نه د انسان غوخه پرې دی نه د انسان اډو کې پرې دی یو شرنګ دی وباسه ختمي لواحه للبشر د جهنم ور چې دی د انسان د بخت څرمن وباسي